بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 13 دسامبر کال 2015 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري دا د نننۍ زما دویمه برنامه ده چې له تاسو مې په اوله برنامه کې دا وعده کړې وه چې هغه کې د جهادي راپورونو د خیبر پښتونخوا او نړیوال مسایلو اوس زه دلته ځینې تبصرې او ستاسې پوښتنې راخلم او په دې باندې به سره خبرې کوو. د نن ورځې په دې پوښتنو کې او تبصرو کې چې ما پوښتنې لږې راخیستې کړې چې پوښتنې په تکرار سره وي، یو د فتوا متعلق باندې وي، چا ویلي چې دا زموږ په ګټه ده، چا ویلي دا ولې دا فتوا یې ورکړې ده، دا خو زموږ په ضرر باندې ده، دی خو پاکستان ته تسلیم شول، دی دغه وخت دا کار ولې وکړ. دا ټول دلالت په دې کې چې دی د دغې فتوا اصلا په متن باندې پوی نه دي، د فتوا په هغه نتیجه باندې پوی نه دي، او ما چې کوم خبرې کړي هغې ته هم پوره غوږ نه دی ایښی، یعنې ځان نه دی پوی کړی، ځکه دا فتوا د افغانستان په ګټه تمام شوې ده، په ضرر نه دی تمام شوی. او بل دا دی چې د دښمن خوله یې ماته کړې ده او نن اوس بیرته د هغوی نه اوازونه وځي. نو خبره دا ده چې یو شی چې ستا په ګټه تمام شي نو ته د هغه څنګه باید د هغه رد کړي او څنګه ته ویلی شي چې دا د افغانستان په ضرر تمام شوی دی. نو دا موضوع باندې به هم سره خبرې کوو. بل دا دی چې د محکمو د فساد او رشوت په متعلق خبر شوه، هغې متعلق دوستانو ډېر زیات لیکنې کړې وي، چا ویلي چې دا کاملا غلطه ده، ځکه چې د بعضې دي سترګې پټوي، حقایق نه وایي، د الله حضور ته ځان مسؤول نه ګڼي. خدای نه قسم موږ خپل په اسلامي نظام باندې تهمت نه وایو، موږ د اصلاح لپاره دا خبره کوو، او کوم شی چې زه وایم زه همیش تاسو ته وایم چې زه بې سنده بې ثبوته نه وایم. او دا ما چې کوم خبرې کړي دي د هغه برنامې ډېرې موجودې دي، ما په تکرار سره کړي دي، ما ټلیفونونه کړي دي، دا موضوع باندې دغه دي. بل دا دی چې زموږ خویندې چې دلته راځي لیکنو دا کوي، هلته یو څه مشکل دی چې هغې باندې به هم زه لږ رڼا واچوم، چې هیله مې ده چې زه باید په اول د شروع د همغې نه وکړم، ځکه چې هغه مهمه ده. موږ تاسو غواړو چې خویندې زموږ تاسو په ټولنه کې دغه اوسي. په همدې بابت کې یو خور د تعلیم او د تربیې پوښتنه کړې ده چې دا مکاتب به کله خلاص شي. نو په دا رنګ پوښتنې ډېرې زیاتې دي، په دې ټولو پوښتنو باندې او په دې ټولو موضوعاتو باندې به انشاءالله زه رڼا اچوم او کوشش به کوو چې دوستان ته قناعت ورکو او زموږ تاسو د قناعت وړ وګرځېږي. په خویندو کې چا چې کومنټس کړي دي هغه خدیجه ثنا، لیلا هاشمیان، حمیده جان 6320، سناز افغان، مریم سربلند، فاطمه ټینګار یا ټنګر، داسې دغه دی په دواړه تلفظه کیدی شي، رحیمه اکبر او زرغونه آر. د ټولو نه مننه کوم، خو د ټولو نه مهم دا و چې د خدیجه ثنا او زموږ هغه ورور په نامه د سپریچوال لب ترمنځ چې کوم یو خبرې شوې وي، په الحمدلله ډېر په یو ښه اسلامي طریقې سره تفاهم سره دواړه یو بل ته بیرته قناعت ورکړی دی، یا ښه بحث شوی دی، او هغه ورور خپل هغه دریځ بیرته وضاحت کړی چې ما د دواړو طرفو کومنټس ولوستل. دغه یو سالم بحث دی او دا ډېر ښه دی. اما په نتیجه کې کله چې د خدیجه ثنا دغه مې ولوسته چې دی ویلې دا به زما اخري کومنټ سي، پس د دې به کومنټ نه کوم، او زه دلسرده شوی یم. د څه شي نه دلسرده شوې ده چې دغې امر بالمعروف ویلي دي چې هغه ښځې چې د افغانستان نه بهر دي او د افغانستان د قوانینو دې سره مطابقت نه لري، دوی نشي کولی چې افغانستان ته راشي یا د افغانستان په تدریسي سیستم کې مسلکي کار واخلي. زه فکر کوم چې دلته به غلط فهمی شوي انشاءالله، چې دا به زه دا کوم. د اسلامي امارت هدف د هغو ښځو نه دی چې تاسو ته معلومه ده چې جمهوریت په وخت کې راغلي وو چې نه به یې ټیکری په ځان و، نه به یې لباس اسلامي و، نه یې کرکټر و حرکات به اسلامي و، او ټول یو غربي، ځکه زموږ مملکت خو غربي دغه نه لري، عنعنات نه لري، زموږ تاسو خو دیني او افغاني عنعنات دي، او په هغې په رسوماتو د هغې په احترام باندې به هلته کار کوو. نو د هغې مطلب دا نه دی که د همدغې غربي نړۍ نه یو خور زموږ لاړ شي چې هغه اسلامي لباس او د هغې هغه کرکټر او هر څه د اسلامي دغې نقطې نظر نه سمي، ولې به ورته کار نه ورکوي، ولې به ترې نه کار نه اخلي؟ ضرور به ورته کار ورکوي، ضرور به ورنه کار اخلي. او بیا داسې لکه خدیجه ثنا غوندې چې دا الحمدلله هم ډاکټره ده
او هم په عین حال کې دی په تحصیلات په نورو مسایلو کې هم کړي دي او بیا په درې ژبو باندې ډیره ښه حاکمه ده، پښتو، فارسي، انګلیسي، ډیره په فصاحت او بلاغت سره ده. د داسې کسانو نه دلبرداشتګي یا د زړه خفګانې دا درست خبره نه ده. دا مبارزه ده او دې مبارزه کې به موږ تاسو ودرېږو. دغه زه چې یم تاسو ګورئ چې زه یو خبره وکم فرزن طالب ته ویم چې دغه کار سم نه دی، دسې ماته وایي ته خو د غرب د خوا نه لګې، ته د اسلامي نظام سره ستاسو غرض دی. که فرزن د ډاکټر نجیب که باره کې خبره وکم دسې تاسو ګورئ د هغې نه دشنام راځي راته. که زه د حکمتیار صاحب په متعلق خبره وکم د حزب اسلامي د خوا نه راباندې حمله کېږي. که زه د غني په حصه کې خبره وکم د غني کسان راباندې حمله کوي. که زه د غرب په مقابل کې غږېږم د ترهګر تهمت راباندې لګېږي. د هر خوا نه یعنې دا ډېره باریکه لار ده او دا ډېر ستونزې لري، ډېر مشکلات لري. خو موږ تاسو خو به د داسې یو بیان په متعلق باندې خو به نه تسلیمیږو. امر بالمعروف به خپل خبر کوي که نه؟ آیا افغانستان به تر اخره د همدې امر بالمعروف په دې قید کې به پروت وي؟ دا خو نه کېږي. دا به انشاءالله افغانستان کې به دا بدلون راځي، دا تغییر به راځي. دا امکان نه لري چې ټول عمر به دا افغانستان تباه کېږي په دې رقم سره چې ته فرضاً ټول در تعلیم دروازې بندې کړې، ښځو ته اجازه ورنه کړې. او همدلته یو خور بیا هم یو پوښتنه هم کړې ده چې زه به بیا دا دغه کړم چې که چېرته فرضاً دا د سناز افغان خور سوال دی چې د مکاتب او پنتونونه که واز نشي آینده زمونږ به تیاره وسي. یعنی دا ګوره دا یو کاملا دقیقه خبر ده چې که دا پنتونونه واز نشي موږ به ډاکټر ونه لرو، زمونږ آینده به د بچو څنګه وي؟ افغانستان به تل عمر ښځینه ډاکټر یې نه لري. ټوله دنیا به ترقي کوي، کوم خواته به رواني، موږ به خپل د سیاست د خویندې میندې دا به چېرته وړو؟ نو دې بابت کې زه دا هیله کومه چې د داسې یو پویه خور یا پویه ښځه چې هغه تعلیم یافته ده، ډاکټره ده، د غربي نړۍ لیدلې ده، افغاني ټولنې لیدلې ده، په ماشاءالله په ډېر په هر څه باندې پوهېږي. دومره زر موږ د امر بالمعروف نه حتی اسلامي امارت کې په خپله دننه خلک ترېنه خوشحاله نه دي. هلته پرې انتقادات کېږي چې دا کار مه کوئ، دغه مه کوئ، دا مه کوئ. حتی تاسو د وګورئ چې د وزارت د دفاع یو د تفتیشو رئیس دی عبدالحکیم څه نومېږي، هغه یو وخت کې یو ډېره ښه بیانیه ورکړه. هغې ویلې دغه حق تاسو چا ورکړی چې خلک ودروئ، موبایل یې واخلئ او د هغې ذاتیات چک کوئ. د ذاتیاتو حق خو تاسو ته الله نه دی درکړی چې تاسو د چا په ذاتیاتو کې ننوځئ. نو ګورئ دننه اسلامي امارت کې هم د اواز شته دی. نو په دې بابت کې تاسو نه زما هیله دا ده چې دا کومنټ سم به انشاءالله اخري به نه وي او زمونږ په صف کې تاسو نه پیاوړي نور څوک شته دی نه. نو دغه صف مه خوشې کوئ. دغه دوستانو ته دغه هره ورځ چې لیکل کوئ، دغه نن چې تاسو لیکنې کړې وي ټولې ډېر ښکلې وي، ډېر ښایسته وي. ټولو ته زه وایم چې دا ولولي. همدارنګې دا نورې خویندې ټولې دوی به تاسو ته ګوري. که نن تاسو لاړئ سبا بله، خو دا میدان تاسو په خپله خوشې کوئ، نوره ته خالي کېږي او هغوی د ده نه غلطه استفاده کوي. میدان مه خوشې کوئ، میدان وساتئ، مبارزه وکړئ او مبارزه به سره کوو. که په خوشې کولو یې خو زما دپاره چې د هره ورځ یوه ټاپه لګېږي چې هغې ته یو ته نصیحت وکړي چې دا کار مه کوه، دا سم نه دی، درته یو ټاپه در باندې لګي، چې په بل باندې کې بله ټاپه در باندې لګي. ټاپې خو دلته ډېر اسانه دي، ټولو لاس کې دي. اسلامي امارت په لاس کې خو فتوا هم ده، فتوا در باندې ورکوي. مګر خبره دا ده چې موږ تاسو خو دې شان نه ډارېږو تر څو پورې چې خپل د الله رضایت دې په مد نظري، خپل د وطن بریالیتوب او کامیابي دې په مد نظري او تاریخ ته ته غواړې چې مختوری نه اوسې، الله ته مختوری نه اوسې، بیا په هغه صورت کې د هېچا پروا به نه کوې. ځکه ته د ځان لپاره، ذات لپاره، قوم لپاره، ژبې لپاره، د قومیت او د چا لپاره کار نه کوې، بلکې ته د یو لوی مقصد لپاره کار کوې. هیله ده چې ما دا خبرې تاسو واورئ او د ده مثبت دغه ورکوئ. فاطمه ټینګار وایي چې آیا په پاکستان کې ننني حالات د امریکایانو او انګلیس ترمنځ نفاق او یو د بل پر ضد مقابله روانه نه ده؟ ګورئ که چېرته تاسو د انګلیسانو په دغه سیستم پوه شئ، انګلیسان ډېر زرنګ او تیز دي. انګلیسانو 1200 کاله په دنیا باندې حکومت کړی دی، 1200 کاله حکومت کړی دی. نن هم د دنیا 18 لوی مملکتونه د اقمارو کې راځي، خپله وړوکی دی، خو 18 مملکتونه د دنیا چې هغې کې استرالیا، کاناډا، نیوزیلینډ، همدارنګې
کریبین او ډیر دغه 18 مملکتونه اوس هم دي په اقمارو کې دي. بیا دا کامنویلت چې دی، کامنویلت په خپله داسې یو سیستم دی جوړ کړی دی چې د غلامۍ او د بندګۍ د هغې کې ته د ملکې تبعیت کوې، هغه بیا تا ته د کال پیسې درکوي. دغه پاکستان اوس هم په کامنویلت کې دی، هر کال پیسې اخلي. دی هلته دا منلې ده چې ملکه زمونږ مشره ده. نو خبره ده چې انګلستان په دې مسایلو پوهېږي. انګلستان د امریکې سره مقابله نه کوي، په هوښیارۍ سره په نرمۍ سره څنګه کې ودرېږي خپل حق اخلي. هغه پوهېږي چې د امریکا پالیسي دا ده چې د چین مخه نیسي، پاکستان پکې وهل کېږي او انګلیس څه نشي کولی دې بابت کې. نو د انګلیس خواهش به دی چې ماته صرف پنجاب راکړه، نور چورانۍ کې کوه. د دې منځ کې دا دغه دی. او بل دا دی چې دې منځ کې فاصله په مخکنۍ سهارنۍ برنامه مې چې نشره کړه هغه کې به تاسو اورېدلي ما وویلې چې د یوکراین په قضیه کې د دې منځ کې فاصله راغلې ده او هلته مشري انګلیس کوي. انګلیسان مشري کوي زلنسکي ته وایي چې اوشکو تسلیم نشي. لپاره څه چې انګلیس خپل برخه غواړي په یوکراین کې. دغه نن ورته امریکا وایي چې ښه تاته برخه درکوم، نور ته به وګوره اروپا بیا مقاومت نه کوي. نو د انګلیسانو دا دغه دی چې یو ځای کې خپل برخه غواړي لږ مقاومت کوي، کوم ځای کې چې برخه ورته ورکړل شوي مقاومت نه کوي. پاکستان کې فکر نه کوم، د پاکستان د انګلیسانو مستعمره ده، د هغې خاوره ده، خو کله امریکا که ودرېږي بیا د امریکا سره چې هغه پوهېږي مقابله نشم کولی، بیا جنګ ورسره نه کوي، خپل برخه ترې نه غواړي. همداسې عراق کې هم خپل برخه اخیستې و، افغانستان کې، په پاکستان کې هم خپل برخه واخلي. هیله ده چې دا پوښتنه ستاسو ښه ځواب شي اوسي. عبدالمبین غفوري ورور له هرات څخه لیکلي چې د افغانستان په محاکمو کې رشوت اوج ته رسېدلی. زما په خپله د غصب شوې ځمکې مسله ده دوام لري. 2 کاله وشو چې قضا زما دوسیه قید کړې ده. هیله کوم چې په دې بابت کې ما سره مرسته وکړئ. هغه ورور چې ما ته ویلي وی چې یو ثبوت راته وړاندې که وروره، دا د هم ثبوت دی او هم دغه د قضیه ده. که دومره دغه لري، همت لري او مردانګي لري، راشه اول د قضیه حل که. په دروغو باندې دا مو وایئ چې اسلامي امارت کې دا شی شته، دا شی نشته. راشه عملي کار وکړئ. او زه تاسو په دې هکله دا ویم چې د اسلامي امارت ته کومې قضیې چې دي ما ټولې وړاندې کړي دي. زه به دې باره کې دا نور دغه به هم در تاسو ولولم، بیا به ځواب ورکړم. نیک محمد حسیب تحصیلدار وایي چې محاکمو کې فساد کم دی، دشمن تبلیغات ډیر دي، باور پې ونه کړئ. وروره یو دشمن تبلیغات دي، یو زموږ خپل قضیې دي. زما د قضیې نه زیات ثبوت نور څه شی ته غواړي چې زه درته وایم چې دغه قضیه ده. زه ننګرهار کې قضیه مې وړاندې کړې ده اسلامي امارت ته، لغمان کې 2 قضیې دي وړاندې مې کړي دي، وردګو کې مې قضیه وړاندې کړې ده، کابل کې مې وړاندې کړې ده، په قندار کې د یو خور قضیه ده هغه مې ورته وړاندې کړې ده، په بغلان کې مې کړې ده. چا اقدام کړی دی؟ ته وایي چې ما ته یو قضیه را وړاندې که، زه درته چلنج درکومه. زما خپله قضیه ده په لغمان کې 830 جریبه ځمکه ده، غصب شوې ده. قاضي $50,000 ورکړ شو، قاضي بدل شو. قاضي پاسېده، زمونږ د زراعت اسناد د دوسي نه ویستل، ویل دې خو د زراعت اسناد نشته دی، د سره لاړ شي دا پروسس کوي. رشوت یې اخیستی و، دوسیه په دې رقم ته اوږدولی، وخت یې ورته اوږدوه. منګه بیرته کابل ته لاړلو، د کابل د وزارت عدلیې نه هم د زراعت اسناد بیرته کاپي کړل، بیرته هم راوړل دوسیه کې چې ورور اسناد شته دی، تا ورک کړي دي، رشوت دې خوړلی دی. که دومره سوګمرد شته دلته چې دا خبرې ډېرې غټې کوي، را دي چې دا قضیه دې حل کړي. بله ځمکه 80 جریبه ځمکه ده په همدې لغمان کې، هغه هم غصبه کړې ده او د پخواني جمهوریت د وخت کې د وزارت دفاع یو دغې غصبه کړې ده، ټیکهدار. په خوږیاڼو کې همداسې ننګرهار کې ځمکه ده، ورور غصبه کړې ده، خور ته حق نه ورکوي. خور ته چې محکمې ته ځي هغې ته وایي تا سره محرم نشته، د محکمې نه یې شړي ځکه پیسې اخیستې دي. وروره که څو دانې ثبوته درته درکړم. او دا په دې باندې دی چې ته خو هوایي خبرې کوې چې هر څوک یې، خو زه هوایي خبرې نه کوم. ما دا په تلویزیونونو کې ویلي دي. ما ته بیا قندار نه زنګ راغی، بیا ما یو وایس مسیج 12 دقیقې قندار ته هیبت الله ته ولېږه چې هغه یې واوري، او ما ته وویل شو چې هغه واورېده او دغه جریانات مې ټول پکې ویلي وو. هېڅ اقدام نه دی شوی، دغه یو ځمکې متعلق اقدام نه دی شوی. نو وروره نور څومره ثبوتونه درته وړاندې کړم. عبیدالله حقیار ورو لیکلي امارات کې تر ټولو لویه مرداري اداره کې د رشوت او غلا ده.
چې د زیاته د قذاف او ګمرکاتو کې ده. دی بله دغه ده چې دی ورور لیکلي دي او ما دا تاسو ولوسته چې دا هغه ورور وایي چې دا پروپاګند دی. وروره چې که پروپاګند دی که ما نه سند غواړې زه به نمره دې درکړم، ما ته دې زنګ ووهه، زه به درته یوه دوسیه درکومه، یوه حل که چې څوک چلنج راکوي را دې کړي، زه ورته دوسیه سپارم لاړ دي. که وایي د قندهار دوسیه به ورته ورکړم، که وایي د ننګرهار به ورته ورکړم، که وایي د بغلان به ورکړم، که وایي د کابل به ورته ورکړم. لا شئ هم مظلومو خلکو سره کومک وکړئ. غټو خلکو ته هم دوسیې ورکړئ، داسې پیغلي شول چې په خدای ټولو را سره دروغ ویلي دي، چې چا سره مې تماس نیولی، څومره غټ سړی او دروغ یې را سره ویلي دي. قاضي سره مې خبرې کړې، قاضي ورک شوی دی. نو دې نه زیات څه ووایې وروره، په پټو سترګو خو د یو شي دفاع مه کوئ که نه. شی چې غلط ورته وایي غلط دی، چې اصلاح شي. که دا اصلاح شي نظام خپله قوي کېږي. دا د نظام په ګټه دی، دی په ضرر نه دی. تاسو چې پټوئ تاسو ورته نقص رسوئ، ضرر رسوئ، تاسو نظام ته ضرر رسوئ، ځکه تاسو دا پټوئ. راځو د فتوا په هکله. د فتوا په هکله دوستانو ته غلط فهمیګانې پیدا شوي وي چې دا فتوا د افغانستان په ضرر دی. وروره د افغانستان په ضرر څه دی؟ افغانستان دا فتوا ورکړې ده چې زمونږ کسان اخواته نشي تللی. هغه اړه فتوا ورکړې ده چې څوک خپل جهاد کې هغه به کولی شي، ځکه خپل وطن به ازادوي. نو دې کې د اسلامي امارت کوم دغه ضرر کړی دی؟ ګورئ، د عبدالهادي حکیمي ورور لیکلی دي، د پاکستان کراچۍ ښار جامع الرشید مفتی وایي چې په اصل کې افغانستان د علماو شورا اوس پر پاکستان فتوا جاری کړه او جهاد فرض عین وګرځوه. دغه ټکی دی چې زه تاسو ته وایم. اصل کې خو دې فتوا دا نه ده ورکړې چې هلته جهاد مه کوئ. تاسو وایئ چې د پاکستان نه وډار شو، د پاکستان نه په شا لاړه، نه پاکستان نه ډار شوی دی، نه په شا تللی، بلکې د پاکستان بیخي ایستی دی. په اصل کې فتوا ده چې وروره څوک چې هلته خپل وطن ازادول ته جنګېږي هغه جنګېدلی شي، زما د خاورې نه به څوک نه ځي. دا ګوره ما تاسو ویلی چې هم د سیاسي لحاظ نه دا فتوا ده او هم د شرعي لحاظ نه فتوا ده او په دیني لحاظ نه زموږ تاسو سیاست زموږ شریعت دی او زموږ شریعت چې دی زموږ سیاست دی. بناً په دې دواړو کې دا خبره چې ده دته پاکستان لاندې شوی د اسلامي امارت لاندې شوی نه دی. اسلامي امارت څه بایللي نه دي او د هغې د په خولې باندې سوک یې ورکړه چې هغې دا غوښتل. او بل دا دی چې دی هم ثابته کړه چې د فتوا د اسلامي امارت منل کېږي، د حتی د هغې د خپلو علماو نه منل کېږي. دا یو بل غټ ټکی و چې دلته ثابت شو. عیسی خان زازی وی پاکستان کوم پلان لري د افغانستان پر وړاندې؟ دا جنگ به اوږدمهاله وي که لنډمهاله؟ وروره د پاکستان د جوړېدلو سره دا جنگ روانو، تر اوسه روان دی، تر څو چې پاکستان ختم شوی نه دا جنگ نه ختمیږي. نو دا اوږدمهاله دی تر څو پورې چې پښتونخوا آزاده نشي، بلوچستان آزاد نشي، لوی افغانستان جوړ نشي. دا دی او د پاکستان پلان د جنگ هم دا دی چې هغه په دې پوهېږي چې که دغه جنگ دوام وکړي پاکستان ټوټې کېږي، نو هغه خپل د بقا لپاره جنګېږي او نه غواړي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ترېنه آزاد شي. نو هغه به هم جنګېږي او موږ او تاسو به هم جنګېږو. هیله ده چې ستاسو د پوښتنو ځواب شوی. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.